بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. درنو دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. نننۍ ویډیو چې ده په دې مورد ده څنګه کولی شو چې د یوټیوب نه ویډیو په اسانۍ سره ډاونلوډ کړو. دې دپاره به تاسو باید ویډمیټ اپلیکیشن انسټال کړئ، د پلی سټور نه یا د ګوګل نه چې ډاونلوډ کړئ انسټال یې کړئ. بیا به راشئ یوټیوب به اوپن کړئ. کله چې یوټیوب اوپن کړئ نو تاسو خپل ویډیو سرچ کوئ، یا مثال یو چینل دی هغې نه ډاونلوډ کوئ. زه راځم دا چینل دی لومړی خو که چېرته تاسې چینل نه وي سبسکرایب کړی، لومړی چینل چې دی سبسکرایب کړئ او بیا چې دی راشئ خپل د خوښې ویډیو چې کومه تاسو سره یا ویډیو چې دی ډاونلوډ کړئ. مثال فرضاً زه غواړم چې دغه ویډیو ده دا ډاونلوډ کومه، نو دې لپاره چې تاسې ډاونلوډ کوئ په شیر اپشن باندې به کلیک وکړئ او شیر نه بعد چې دی تاسې به لاندې راشئ. شیر نه بعد لاندې راځئ ویډمیټ اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې تاسې کلیک وکړئ نو دلته تاسې ته یو څو اپشن یې درکوي. که میوزیک یوازې ساوند ته نه ډاونلوډوئ خو دې باندې کلیک وکړئ، او که نه غواړئ چې دغه ته ویډیو ډاونلوډوئ نو دوه اپشن یې درکړي چې یو 360 پکزله چې سایز یې کم دی، 2.4 MB دی، بل 220 پکزله چې دا ایچ ډي ده، های کوالټي ده. نو دې کې سایز هم زیات دی. نو زه غواړم چې همدغه 2.4 MB چې دی 360 پکزل هم دا ډاونلوډوم. ډاونلوډ باندې مو کلیک وکړو، دا چې دی ډاونلوډ چې دی ټاسک اډ شو دې ته. نو دې دپاره بیا راشو، دې دپاره کله چې راشو بکس پیس دلته ګوره زموږ سره په دغه ساحه کې ویډیو شو کوي. دا د ویډیو چې دی اوس ډاونلوډینګ سټارټ شو. ویډیو چې د ډاونلوډ شو، اوس تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو په خپله ګالري کې هم وګورئ. دا ویډیو وه چې دا مونږه ډاونلوډ کړه، په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا اوس وګورئ خپل د خوښې ویډیو او